ده په رخسار دي کوي لوبې څومره شوخه حیراني ده چې مو غم سره شریک ده د پښتون مهرباني د تور ګلونه به زرغون کی د افغان ځمکه باراني ده په هر لوري خوشبويي خوري خوري دي بیا یې ویستې ستوماني ده او مینې پښتون نه مني عجیبه مسلماني ده یو شعر افغاني بیا بل او قربان هلکان اوس شروع شوي وي دې هلک ته ووایه چې دا محبت نوم لرې که دا محبت ځکه چې هغو ته ما هغه ورځ وایي چې زه محبت پسې ګرځم زه یم مینه محبت پسې ګرځم سلام علیکم نعمت الله خان وعلیکم سلام علیکم سړي شیرو بیخي داسې کړم لکه ګانګس ها وایه قربان ډېر ښه شعر هغه ما نوم ته سوچو دلته هلکان کمنټ کوي وایي دې هلک ته ووایه چې دا محبت نوم لرې که محبت خو محبت ته ما بله ورځ د دې په لایف کې ویل که نه یو وی چې واده بل وی واده ماله زه مینه یم زه محبت پسې ګرځم چې کله محبت عام شو خلکو مینه محبت سیوا شو بیا به زه واده کوم نو اوس هلکان ټول اوس محبت اوس ګوره ورته اوس به که خیر چې چا محبت نوم کېښودې نه چې په شناخته کارت کې په تذکره کې هم محبت وي بیا به ګور نو دا خبره وایي دومره نن سبا ګرانې اسانې نه دي هسې نه چې تذکرې هم جوړې کړي نعمت الله زه به یو شعر درته ووایم سپنا جانې زه خو شاعر نه یم خو تا دپاره یو شعر راوړی دی وایي چې سترګې 1 سیکنډ چې ما نه یې شو که زه شاعر نه یم ښه وایي چې سترګې دې ښایسته دي ډېرې سترګې درپسې دي محفل ته چې راځې د سپېلنو سره راځه زاګ دې شم ډېره مننه نور به وي محبت وروره ډېر شعرونه دې ووایه په خدای زه په پارکینګ کې ناست یم دلته مکدونالډ مخ ته بیخي داسې بیخي لکه روژه چې ما نیولې وي نن اوله روژه مې چې وي ګاډ واډ دې کړم او چې بیا سپنا ورته په دې سکرین یو هغه شعرونه وایي نو خوند به نه وي مجردان ټول زرونه مړنی شي موږ خو پخوانۍ رواجونه تازه کوو که نه څومره ښکلي شعرونه وایي محبت او ډېره مننه قربان دې شم ډېر ښکلي شعرونه دې ویل والله سپنا جانې زه نه راتلم چې دا نوم ما خوښ کړی دی دا نوم ډېر ښکلی نوم دی ورته انتخاب کړی دی داسې ښکلي نومونه چې انتخابوي جلال ته هم باید نوم چینج کړي دا 2022 کې بل ټولو مجردان چې چا نوم محبت کېښودو بس هغه به محبت وي خو بس زه مینه یم محبت پسې ګرځم دې ټولو نه مخکې شو ګوره زه سپنا جانې زه لایف ته ډېر نه ځم چاته خو تا ته راغلم د محبت سړي ورور ډېر ښکلي شعرونه ویل زه درته وایم چې په خدای پارکینګ کې ناست یم داسې ګانګس رقم شم بېهوشه شوی یم ډېر ښکلي شعرونه ویل شعرونو کې نه کتل چې هغې سپنا نه ویل هغې وفا نه ویل هغې ویل مینه محبت ښکلي شعرونه دې ویل قربان دې ته یاره داسې خلک هم خام کوي چې څوک خوشحاله وي یو ښکلي شعر ډالۍ که ځکه چې د افغانستان نوروز هم تېر شو مونږ خو هسې در په در یو جار رښتیا خبره ده وایي که نه وایي چې نن ناسته دا موبایل نه وایي چې عینې ته وي سحر ولاړه کتل دې ځان ته د ښایست په نظر بیا دې په مخ اوښ کې لړۍ لړۍ شوې او ځان سره غلي شانسلګو ونیوې ستا دې قسم وي مینې په رښتیا ووایه بل څه دې یاد شو که نه زه دې یاد شوم ځای په ځای ودرېږم چې دا څه چل دی ځان سره ګونګنېږم چې دا څه چل دی تا چې په خندا چا سره ووینم زړه کې خفه کېږم چې دا څه چل دی هر څوک سپین ګیرې شم بوډا شمه بیا هم مینېږم چې دا څه چل دی خدای خبر چې سه راباندې شوي دي خوب کې راویښېږم چې دا څه چل دی څومره چې دروغ وایي چل ول کوي نه لا پتا نازېږم چې دا څه چل دی یا ستا د ناز خبرې چې رایادې کړم خاندم خوشحالېږم چې دا څه چل دی ووایه مینې په رښتیا ووایه ستا نه صبرېږم چې دا څه چل دی او ما نه زړګی بیا مرور شوی دی اور نه چې لوګی مرور شوی دی ما چې پې همیش نازونه کړي وو هغه سړی بیا مرور شوی دی او برند راته ګوري خو غږ نه کوي برند راته ګوري خو غږ نه کوي او نن لیونی بیا مرور شوی دی پاتې د ژوندون ټپه نیمګړې ده او سور نه چې لالې مرور شوی دی ما په منتونو په خوله کړي وو
وګوره دی بیا مرور شوی دی او پاتې د ژوندون ټپه نیمګړې ده سور نه چې لالې مرور شوی دی او سبا اوس یې مینې شاعري کوو دا چې لالې بیا مرور شوی دی تا نه هیر شوی یمه ځکه بېغمه ګرځې راشه خبر مې واخله چېرته صنمه ګرځې او څه چل خو دی مینې سترګې پرې نه مه ګرځې وی چې شپه ورځ سوچونو خراب کړی یم زه د چا غمونو خراب کړی یم دا چې تر سباو د کېدې نشم نو شک او ګمانونو خراب کړی یم اوس مې په خپل ځانم باور نه راځي داسې ستا لوزونو خراب کړی یم کرښې چې په هر دیوار لا کاږمه زه خپلې شاعرونو خراب کړی ما د مینې هر یو داو بیللی دی ستا د مخ خالونو خراب کړی مو مه کوئ تپوس زما نه مه کوئ ګلې ستا یادونو خراب کړی یم او پوهه یم مینې په ځان پوهه یم خپلو عادتونو خراب کړی یم نعمت ورور ته دي یو شعر ډالۍ یې ګلونه در باندې مو راویشتو وایي څه سبب خو به لري چې تار په تار دی لیونتوبه لږ ګریوان ته نظر وکړه چې د بل عیبونه شمارې په محفل کې د هغې نه وړاندې ځان ته نظر وکړه چې مې کړې ستا د حسن شاعري ده ما بېللې د ژوند هره جواري ده لیونتوب په محبت کې نور څه نه دی د احساس او د جذبو ناقلاري ده مونږ کړې د حالاتو په لمبو کې خپه نره دلداري ده چې مې هر رنګ علاج سر زیاتېږي مینه داسې لا علاجه بیماري ده چې مې یو ساعت له زړه له کوره نه ځي ستا د غم سره مې څومره ښه یاري ده لا تر اوسه چې کتلې راته نه دي که مې کړې مینتونه که زاري ده که هر څومره خودسري کوي مینې بیا هم غږ کولی نه شو ناچاري ده لکه سوری را سره دی یو بیلتون دی بل مرګی دی دا چې تا له ما نه غواړي لیونی زړه لیونی دی محبت مینه په زور غواړي څخه مخل شان سړی دی بې وفا کو سپنا وایي ته که هر څوک زما نه شوې د بل چا شوې خو زما په زړه چې خوله چې راغلې نو دعا شوې آینې درته څه وویل حیرانېږم ته چې داسې په خندا کې په خندا شوې ښه پوهېږم ایله به د خپل ځان شم یارمانه که زما په ژوند زما شوې او ته د مینې له عجزه څه خبرې ښه اشنا شوې چې زما سره اشنا شوې راته ووایه چې څنګه به دې ستایم لیونتوبه په تن کې په سا شوې د مکان او لامکان فرق به ورک شي چرته پوهه که په راز د لا علاج شوې د تکمیل حتی به ورسې جانانه د ځوانۍ خوبه رښتیا که په رښتیا شوې هغه چې تا راته خندلي و په مینه مینې هغه لمحې مې لا د ذهن محبت اصلي نوم ماله چې دلته خلکو ته پته ولګي لا ورته هغو ته مینه محبت نه دی معلوم ما خو ته مینه محبت وی که نه دې ته نه دی معلوم ها که نه مینه محبت خو د دې سپنا نه دی ګوره مینه ده اورې مینه او دلته محبت وایي هغه چې تا راته خندلي و په مینه مینې هغه لمحې مې لا د ذهن نه وتلي نه دي او قسم په خدای جانانه ما بې له تا له چا سترګو ته کتلي نه دي زړه مې درد کوي خوږېږي چې دا ولې ساه مې لنډه کېږي چې دا ولې شپه ورځه کې توبې وباسم زړه مې تا نه صبرېږي چې دا ولې چې د کله ذکر راشي په محفل کې دواړه شونډې مې وچېږي چې دا ولې چې سحر کې کارغه پاس په بلۍ کښېني ګسه سترګه مې وایي رپي چې دا ولې زه چې ستا نامه محفل کې کله واخلم هر څوک ما پورې خندېږي چې دا ولې چې څومره هېرومه نه هېرېږي دومره ډېر مې یادېږي چې دا ولې چې یوازې له یارانو شمې مینې ګمانونه مې زیاتېږي چې دا ولې د ژوند رباب ځکه په ځمکه پروت یم تارونه هاغه دي نغمې هاغه دي د وخت خدایانو خپل انداز بدل کو حالات بدل دي تقاضې هادي اخرنۍ د ګل محمد منصور یو شعر دوه ویمه یو د اتل صاحب یو د ګل محمد منصور اتل صاحب وایي که نه نور حبیب صاحب سلامونه
وعلیکم السلام جی څنګه الله خیر الحمدلله تاسو ته طبیعت ښه دی دا تل سي بيو شیر مې بیا به د امید لرم چې د پروګرام نه به خوند اخلئ ناست وئ که خیر وي که نه اتل سي وایي چې دنیا کوشش کوو د هفتې نه داسې اورئ وایي ځان ښه جي زه شعر ډالۍ که بیا به خبره وکړو ځان وایي که نه وایي په ښار کې لویه شوه د مخ په پټېدو شرمېږي زلفې خورې په مټو واړی په کمسو شرمېږي هغې ته ځان په کور کې بد ښکاري او نه راوځي د کلي پیغله خو د کور په وتو شرمېږي چې د ازغو په سبب قدر لري ښکلي ښکاري ګلاب دې وچ شي که په خاښ کې د ازغو شرمېږي او د کلیوالې مینې بله مزه دغه هم مینې چې معشوقې د یار په نوم په اخیستو شرمېږي او وایي که نه ګل محمد منصور څه وایي وی هغه خبر زما په سترګو کې له سواله نه وه هغه مینه وه خو ما غوندې لیواله نه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه وه ګېډې وړې شم لو کولی شم په ګوټ کې ښیم زما باسې په نصیب کې کلیواله نه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله هغه زما په رنګ بدحاله نه وه ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړې چاله اخلي نن چې ته نه وي نن هغه بنګړېواله نه وه او چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله پوهه یې ماسې خو راغلې زما خواله نه وه سپنا چې دا وکړې مینې چې دا وکړې مو ځواني ده ځکه سامو الواني ده د بې سرو په وطن کې د سرونو ارزاني ده هر سا مې ستا د سترګو ارماني ده ارماني ده څه د جبر د وختونو سمو برخه تاواني ده په رخسار دې کوي لوبې شومره شوخه حیراني ده چې مو غم سره شریک ده د پښتون مهرباني ده تور ګلونه په زرغون کې د افغانستان ځمکه باراني ده په هر لوري خوشبويي خورې خورېږي بیا یې ویستې ستوماني ده پښتون نه منې ای مینې عجیبه مسلماني ده بلکل چې کله دا او کله دا غواړي مینه د مینې انتها غواړي زما یاران زما نه څه خبره دي رانه مستي غواړي خندا غواړي وی مینه ټوله شپه سلګو نیولي یو نیمګړي شان دعا غواړي او مینې زما جنون سا عجیبه غوندې دی چې په دې دور کې وفا غواړي یې د غلامۍ له جغه نشي وتی څوک چې حقونه په رضا غواړي او وایي زړګیه تاله څه جواب په څه درکمه چې نه صبرېږي رانه تا غواړي زما بې صبره لیونتوب جانانه هغه زاړه وختونه بیا غواړي سترګې مې سرې دي شوګیرو وهلې د یار غمونو لیونو وهلې سرې ګریوان په سرو غرمو ګرځمه زه د وخت داسې حادثو وهلې او نه رغېږم نه علاج لرمه لکه دشمن چې په چړو وهلې زما تقدیر ته څه ګناه نشته دی ما ځان په خپله په نشو وهلې راشه په زړه مې لږ لاسونه کېده زړه مې و ډېرو د لاسو وهلې او مینې سترګې تورومه بهانې ګورمه محبت داسې بهانو وهلې قربان دې شمه ما زبردست زبردست نور تاسو څنګه طبیعت هم ښه دی ښه دی الحمدلله ګوره محبت ته شم اوس ښه خیر دی تاسو څه ویل غوښتو هغه ټیم کې خو مونږ د محبت شعرونو ته خیال و دې کسانو ته وایم ما پالو کې چې زه په دې دغه باندې محبت پالو خیر کې دغه زما اډي پالو کوي او انشاءالله زه داسې د هفتې نه کوشش کوم جی د هفتې نه داسې کوشش کوم او زه د لایف ته راځم او پته نه لګي چې زما اډي تاسو ولنه اوچته وایي اورئ بخښنه غواړم قربان دې شم ما خو زه خو همیشه وایم که نه چې دې کې د ښه خلکو او بده خلکو راته پته نه لګي څه وایي چې پنځه ګوتې یو رقم نه وي که نه لکه څنګه موږ خلکو له مینه ورکوو یا څومره په ښه اخلاقو باندې خبرې کوو هېڅ پته نه لګي چې داسې به موږ سره خلک خبرې کوي
بالکل نه خیر شته پکې خو خدای دې زموږ خولې له داسې خبره نه راولي دې چې داسې موږ خبره بده نه خبره راولي او وکړو خدای پوه پاک شوې دې داسې خلک ختم کړي. بالکل او چې خرابې خبرې کوي بدې خبرې کوي بس الله دې ختم کړي چې څوک د مینې محبت خبرې کوي. لیکل شوی دی مینه محبت، زه وایم چې مینه محبت خواږه کوئ. بالکل بس چې مینه محبت خلک بس هغه دې خدای ښه ډېر کړي او چې څوک بده خوښوي بدې وایي نو الله دې ختموي. الله دې ورته هدایت وکړي، کنځلې به هم ورته نه کوو، موږ وایو چې الله دې ورته هدایت وکړي. کنځلې ورته نه کوو، الله دې ورته اول هدایت وکړي. د خیره بالکل ها ډېره مننه. نور خوشحاله اوسئ، بل ملګرو ته به وخت ورکړو. څنګه هم خوښه ده قربانې شم. بالکل خوښه مې ده خو ما د سره فالو کوي انشاءالله زه به بیا راځم لایف ته خیر ژوند مې صحیح شو انشاءالله ولې نه. د هغه د سپنا دا شمس خان نه دی، شمس خان دا هغه خیال لیکلی هغه د ښځو هغه پیښې چې کوي کوم یو نمبر کې دی دا د شمس دی دا 7002 شمس